سلام، زه مرهون یم. تاسې د پښتو ژبې د زده کړې د سلسلې یو بل درس ګورئ. په دې درس کې زه تاسې ته د پښتو ژبې د زمانو په اړه یو بله زمانه تشریح کوم چې د تیر څو درسونو په دوام سره دا له ماضي څخه وروسته زموږ د اوس زمانې یا د حال زمانې زمانه ده. موږ تاسې ته ویلي وه چې همیشه موږ د زمانو په استفاده کې د فعلونو له ریښو څخه کار اخلو. ریښه، جمع، متصل ضمیر، د دغه څخه مخکې د اسم څخه مخکې منفصل ضمیر. دلته تاسې ګورئ زه یو منفصل ضمیر دی، ډوډۍ یو اسم دی، خور د خوړل د فعل څخه د خور یې ریښه ده، لام یې استثوی دی، خور یې ریښه راځي او میم یې فعل جوړونکی وروسته اړی یا دلته چشتی متصل ضمیر دی. زه ډوډۍ خورم، ته ډوډۍ خورې، دی ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوري، موږ ډوډۍ خورو، تاسو ډوډۍ خورئ، دوی ډوډۍ خوري. په دغه زمانه کې په عمومي توګه موږ هغه فعلونه راوړو چې د اوس مهال چې یو کار جریان لري په حال زمانه کې د هغه پورې مربوط کیږي. د حال زمانې اړوند درس تر همدې ځایه پورې و. تر بله درسه پورې مو خدای مل شه.